د اشرف غني او دوستم ترمنځ تازه جنجال پس دا دوستم اشرف غني ته څه ویلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي ولسمشر محمد اشرف غني دی د ګورګاني تیموري لنګ په اړه د کړیو څرګندونو بخښنه وغواړي. ولسمشر ارکې د خبرو اترو یو پروګرام کې محصلینو ته خطاب کې ویلي د مرکزي افغانستان او غزني د اوبو لګونې سیستم علاودین جهان سوز له منځه وړی و. د شمال او شمال ختیځ هغه چنګیز د سیستان هلمند او فراه هغه تیموري لنګ تباه کړی و. د ولسمشر له دې خبرو وروسته جنرال دوستم د ولسمشر دا څرګندونې ترکتبارانو ته توهین ګڼلی او دا وړ څرګندونې غندلې او ویلي دي چې ولسمشر غني د په دې اړه بخښنه وغواړي او په راتلونکي کې د له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي. په هر حال د تیموري لنګ ظلمونه او ناانصافۍ خو په تاریخ کې ثبت دي او هیڅوک انکار نشي ترې کولی. او ولسمشر غني چې څه ویلي ډېر ښه ویلي. او بل کله چې د ترک تبارو په احمد دیشچي دوستم تیری کوو هغه لکه چې ترک تبارو ته اهانت نه و. په هر حال په دې اړه ارګ په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د ټولو اقوامو او اقشارو تاریخ فرهنګ هویت او قومي ارزښتونو ته د قدر په سترګه ګوري. هغه دغه راز هیله کړې چې سیاسون د کوچنیو سیاسي او انتخاباتي مسایلو لپاره د خلکو احساسات نه پاروي. په هر حال د ارګ له همدې خبر لاندې مې چې د خلکو تبصرې کتلې واقعا خفه کوونکې وې او په مکمله توګه له تعصبه ډکې وې. دلته خلکو ته یوازې دا مهمه ده چې د دوی په قام پورې تړلي کس په وړاندې باید اقدام او یا خبره ونه شي که هغه هر څومره وحشي او ظالم وي. او بیا چې د تعصب خبرې راشي پښتنو ته د متعصب خطاب کیږي خو تر هر چا دوی ډېر تعصب کوونکي دي. په هر حال تر هغې چې قومګیرۍ او تعصب ختم نشي یووالی او د افغانستان جوړېدل لرې خبره ده. په هر حال تاسو د تیموري لنګ په اړه د ولسمشر غني او جنرال دوستم د څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.